او دیدن د ناستو خلکو کېږي نو په سفر تللي مې په خدای سپارلي دي نه که دیدن کړي تلوار راوکه نو او د سر خزره باندې ږدي پناه یې کړمه وسوال کوم د الله نه چې الله دې زما یار که نور نه غواړم څه نو یادې هډو لاندې له دې خاورو لمبر که نور نه غواړم څه او سوال کوم د الله نه چې الله دې زما یار که نور نه غواړم څه نو یادې هډو لاندې له دې خاورو لمبر که نور نه غواړم څه نو یادې هډو لاندې له دې خاورو لمبر که نور نه غواړم څه. السلام علیکم مرګرو، امیر شبنم یم د جلیل شبنم زوی. ټولو ناول خو زه د ایاز اسرت صاحب، واحد یوسفزي صاحب د مردان ښکلا ټي وي ډېره مننه، ډېره شکریه چې د خپلو زړو فنکارانو د دې خاورو اتلانو پوښتنه کوي او خیر خبر اخلي. او زما د خپلو واکدارانو ته هم دا خواسته چې د خپلو حق د هر فن مولاوي هر هنرمند دی چې تپوس په ژوندونې کوي، پس له مرګه دی بیا افسوس نه کوي، ارمان دی نه کوي. یو شعر دی موږ په کبرجن کلي کې ژوند کوو، دلته چې څوک خاورې شي ښاغلی شي، نو دلته چې څوک خاورې شي او مړ شي خاورې پرې واوړي نو بیا موږ ته ګران شي. نو ټولو اخره کې بیا د ښکلا ټي وي ایاز اسرت صاحب، واحد یوسفزي صاحب ډېره مننه. آباد اوسئ، خوشحاله اوسئ، مهرباني. سلام.